لالیه دا په یو ځل نه حل کېږي او د دې ساړی لاش ستا غېږه ده یار دا مسله په کمبل نه حل کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د واده هلک اسرافیل شاه ته مبارکي زموږ د طرف نه، بیا د هغوی کورنۍ نورالله شاه دي یا د هغوی رونه نهال دي نهال د هغه رور دی لږه انډیوالی دی ښه نورالله شاه دي. ډېره مننه د هغوی ټولې کورنۍ ته مبارکي زموږ د طرف نه. د خلکو د مشغولتیا دپاره نور هم بلا ډېر کارونه شته خو موږ د دوی مننه کوو چې دوی د مشاعرې انتخاب وکړو او تاسو ټولو خو دلته ناست یې د روسه پورې ستاسو د ټولو هم ډېره مننه. تاسو خو زموږ دپاره ډېرې تاڼې ووهلې خو زه تاسو دې خلکو دپاره یاره دا مخامخ چې ناست دي تاسو دی دپاره لږې تاڼې ووهئ. دا ما ته یاد نشي خو زه صحیح ده بیا راته ووایه صحیح ده ټیک ده ښه او که نه دغه د شعر یو شعر د زه اکثر مشاعره کې وایم چې هر څه کولی شم خو ستا په بدنامۍ یریږم ما له په خپلې بېوسۍ باندې ارمان ناشي درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زمونږ په چم کې یو جینۍ باندې پیریان ناشي د هوس تنده مې د شپې ماته کړه خو بروسه مې د ډیوې ماته کړه بې سره شوې د چا مخ نه کوي بېګا مې خوله د آینې ماته کړه بې سره شوې د چا مخ نه کوي بېګا مې خوله د آینې ماته کړه سم مخامخ راته ضمیر ولاړو ما چې تاله د دروازې ماته کړه سم مخامخ راته ضمیر ولاړو ما چې تاله د دروازې ماته کړه او چې تنهایۍ کې خوړلم زه هغه بلا مې په هغې ماته کړه او درمانه ستا د انتظار روژه مې د سمندر په کنارې ماته کړه او یریږي څه له د الزامه یاره زما په شانتې شي نیکنامه یاره راځه ژوند دومره مختصره دی چې لکه رکو نه تر قیامه یاره راځه ژوند دومره مختصره دی چې لکه رکو نه تر قیامه یاره او زه لکه امن مختصر ای د جنګونو په شانامه یاره او یوه راپېښه حادثه د ژوندون زه یې کومه له ناکامه یاره. دا شعرونه ډېر سنجیده دي د دغه موقع هم د زاړه شعرونه به ورته ووایم چې ښه نه کوې ښه به راته هم ووایم چې ښه نه کوې چې ما سره دې روانه ده دغې دنیا د محبت په سر ودانه ده دغې او زړه ښکته پورته مه کوه زما به شي ته ښه خبره مې د خدای سره روانه ده دغې یوازې به ستومانه شي لاس ونیسه زما یوازې د ژوند لاره به لا ګرانه ده دغې او کمره هم کتابونه بې ترتیبه دي راځه تڼۍ مې هم پرېوتې لږ ریوانه ده دغې او خبره چې نن سپینه شي لاس کې ده په قرآن چې پاتې له درمان نه ده کستانه ده دغې. د خوږجان وایي یو څه شعرونه یې وغوښتل چې ماتم چې په لرګي کوي نو څنګه به کوي مرغۍ که خودکشي کوي نو څنګه به کوي اورېږه دا ملګری خبرې ختم کړي نو بیا به شعر ووایو موږ ستاسو دا خبرې هلکه خو ډېرې ضروري موږ به صبر وکړو تاسو ته ښه ماتم چې په لرګي کوي نو څنګه به کوي مرغۍ که خودکشي کوي نو څنګه به کوي د سترګو سمندر کې که خطره د ډوبېدو وي سړی که واپسي کوي نو څنګه به کوي د ټول عمر یارۍ له زه وعدې به سړی وکړي که څوک یې عرضي کوي نو څنګه به کوي د ټول عمر یارۍ له زه وعدې به سړی وکړي که څوک یې عرضي کوي نو څنګه به کوي دا ستا له خوا نه یار زما په لور راغلي کاڼي خاطر که د تندي کوي نو څنګه به کوي او د حسن په غر ناستې تا له ښایي چې ته وکړې درمان چې بې ننګي کوي نو څنګه به کوي. او د یو ملګري هغه شعرونه وغوښتل چې څه نوم و هلکه یو اوس راپاسې دومره نه جبرانو ها دومره غریب هم چې ګنډلو لایستنه نه وه بلا مو د زما کمیس پورې لمنه نه وه غریبي داسې چې ازغیم په ازغي وباسم قسمت مې داسې چې په ټول کلي کې غنه نه وه څه بلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې وباسل نن مې لیدل د یو مزدور د لاس سرمنه نه وه د خپل احساس د سوري لاندې مې دمه وکړله د ښار کوڅې ټولې پخې وې چرته ونه نه وه
درمانه تلې مې کدی ته واپس راغلم په دې خبره چې د مور راته بخنه نه وه. او نور الله شاه ته دغه شعرونه ډالۍ کوم چې نور الله شاه څه شو او بس هغه ته دغه شعرونه ډالۍ کوم چې ما نه د ما زړه ته پوسونه کوي دا خلک څومره ګران سوالونه کوي ما نه د ما زړه ته پوسونه کوي او دا خلک څومره ګران سوالونه کوي او زه چې ادبار باندې خوړلی یم چا هغه 15 وخته منځونه کوي او زما د هر ارمان قاتل جینۍ ناسته د لاس باندې ګلونه کوي او دا په وادو تړلی شوي خلک څنګه د بل سره ودونه کوي. خبره لنډه خوله مې بنده ښه ده سړی به څه وضاحتونه کوي او په نوم د بل وي خو مینې وظیفې هم نیسي په محبت کې خلک زنه نیسي خپې هم نیسي او هغه زما د زړه کعبه چې روانه کړې ده چا زه خبر شوی یم هغه سړی روجې هم نیسي. هلکه د اکواټ نه څوک راغلي دي ما ته نومونه بیا ووایه ته حسنین او اویس ته دغه شعرونه ډالۍ کومه چې ستاسو یو څو شعرونه دي چې نه ماتوم سر په کاڼو دا خو ظلم دی د غر په ښه به درته هم ووایم زه صحیح ده حسنین او انس ته دغه شعرونه ډالۍ کومه چې دروازې سره تر غاړې دروازې سره تر غاړې دروازې ته د چا په غم کې ژاړې دروازې برابر د یم په غم باندې شریک روان کندر باندې ولاړې دروازې دې سازش کې د هوا لاسونه شته د دیوال سره چې لاړې دروازې هغه څه چې غم هم د مرور داسې یم لکه شاړې دروازې او زه د کور یم پردې پورې حیران ته درمانه رانه غواړې دروازې. دغه یو ملګري څه شعرونه غوښتل خو ماته ډېر یاد نه دي چې نه زه نه ماتوم سر په کاڼو نه زه نه ماتوم سر په کاڼو دا خو به ظلم وي د غر په کاڼو د مسافر انا مې ماته نه کړه کزدل مې پرېښودو څادر په کاڼو. او دغه څه شعرونه نور الله شاه ستا دپاره وامه چې نور الله شاه دغه شعرونه تا ته ډالۍ کومه چې یمه بې خوبه د چالار په نیمه شپه کې ګورم ته ماله راکه د خپل مخ په آینه کې ګورم یمه بې خوبه د چالار په نیمه شپه کې ګورم او ته ماله راکړه د خپل مخ په آینه کې ګورم د یو سړي را باندې تېره د نیټه د قرض بهر ولاړ د ورته پټ په دروازه کې ګورم د یو سړي را باندې تېره د نیټه د قرض بهر ولاړ د ورته پټ په دروازه کې ګورم نو دا جایز ده په ګاونډ کې مې نو دا جایز ده چې ګاونډ کې مې غریب وګوي چې ور روان شمه زه خدای به په کعبه کې ګورم نو دا جایز ده چې ګاونډ کې مې غریب وګوي چې ور روان شمه زه خدای به په کعبه کې ګورم او ته وایه شیخ ستا په ژبه نه پوهېږم خو صبر وکړه زه به تا سره ټپه کې ګورم ته وایه شیخه ستا په ژبه نه پوهېږم خو صبر وکړه زه به تا سره ټپه کې ګورم هغه غمونه راته کور کې انتظار کې ناست وي درمانه زه چې تی نجات په میخانه کې ګورم. صاحب ته دغه شعرونه ډالۍ کومه چې طلب مې د سړزۍ په څو واره لکه چای په زړه مې داسې لګي خپله یاره لکه چای زه ستا راغلي خط کې لفظ ته کوزېږم خوندونه ترې نه اخلم په کلاره لکه چای او په مینه کې ناکامو لاسنیوی زما نه وکئ زه ورته یم پیش کې لانګاره لکه چای واحد دا یو نشه دی چې ملا ته هم جایز ده ته هم داسې روا شي کزاره لکه چای درمانه محبت ګورې دوست پنې چڼې دي میلاو به داسې نشي په تیاره لکه چای. ډېره مننه.